حدیث مبارک کی راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر په هیڅ طریقه باندې کمزور نه کو، نو دا اعلان وکړو، یو معاهده ولیکلا، یو تحریر ولیکو، او پاغه کې دا خبر ولیکلا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان سره به د تمام قریشو بایکاټ، د بنو هاشم سره د تمام قریشو بایکاټ وي، نه به دوی ته غږ کوي، نه به د دوی سره غم خادي کوي، نه به دوی له رشتې ورکوي، نه به د دوی سره تجارت کوي. دا بایکاټ یې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب هغه خپل رونه راغونډ کړلو او د خاندان خلک راغونډ کو، وی اوس مونږ ته په مکه کې د پاتې کېدو هیڅ ضرورت نشته دی، ځکه په دې کوڅو کې مونږ ګرځو، نو مونږ ته پکې څوک غږ نه کوي. کو د مکې په کوڅو کې مونږ ګرځو، زمونږ سره څوک غم خادي نه کوي، زمونږ سره څوک نکاح نه کوي، نو مونږ په مکه کې آخر پاتې کېږو بیا څه شي له. نو داسې یوه ګاټې وه، تنګې و تنګې، د دوو غرونو منځ داسې یو وادي غونته کې وه، دا د ابو طالب ملکیت و. وی ځئ چې د مکې نه وځو دغې غرونو ته لاړ شو. نو ابو طالب سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د بنو هاشم د خپل خاندان نه لاړو او دغې تنګي کې آباد شو، دغې تنګي کې دغې غرونو په دې منځ کې آباد شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ترونو کې ټول ترونه ورسره تلي وو، خو یو ابو لهب ورسره نه و تللی، دې ته نه پاتې شوی و، دې ته نه پاتې شوی دا بدبخته. نور د مسلمانان کو کافر وو، خو چې د نبی علیہ السلام د خاندان څومره خلک هغه ټول د نبی علیہ السلام سره لاړ، د مکې نه ووتو. مسلمانان خو سره د دې وجې نه لاړو چې په نبی علیہ السلام ایمان راوړی و، کافر ورسره هم لاړو د خاندان خلکو، وی کو هر څه دی خو زمونږ وراره دی، زمونږ د خاندان سړی دی، مونږ یوازې نشو پرېښودی، مونږ یوازې نشو پرېښودی. ټول لاړو او دغه شعب ابي طالب ورته ویلی شي، ما درته وی چې دا د غرونو د منځ کې یو تنګی و، د هغې دا نوم و شعب ابي طالب. دا د ابو طالب ځای و، ځکه به ورته ابي طالب وي چې د ابو طالب تنګی، د ابو طالب ګاټی، دا په دې نوم سره مشهور وه. دوی هلته لاړو، تقریبا 3 کاله دوی په دې کې محاصره و. بنو هاشم 3 کاله، دا واقعه د نبوت په 9 کال باندې راغلی وه، د نبوت په 9 کال دا واقعه راغلی وه، او تر 3 کالو پورې بنو هاشم په دغې ګاټۍ کې موجود و. حدیث مبارک کې راځي، مؤرخینو ذکر کړي دي، تاریخي روایات دي، وایي دغه 3 کاله په نبی علیه السلام په خاندان داسې سخت تیر شوي چې په تاریخ کې داسې سخته نه میلاویږي. وایي د خوراک څښاک څه شی نه و، وایي چې شپه به شوه که نه، د بچو به د لوږې نه جړل، د دغې ګاټۍ نه، د دغې تنګي نه به د ماشومانو د جړاګانو د اوازونه په مکه کې اورېدل شو، دا به د لوږې نه جړل. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي، و یو ځل زه د شپې تلم، داسې که نه د شپې تلمه، وایي ما خپه په څه شي باندې کېښود، خپې البخپې ومه، وایي ما ته دومره محسوس شو چې لون څه شی دی، لون شی دی، لونو. وایي ما چې بخپه راله، ما ډایرک راواغسته، خولې ته مې کو، تېر مې کو، وایي تر ننه پورې ما ته پته نه ده لګېدلې چې هغه څه شی و، خو چې ما ته دومره احساس وشو چې څه شی لون دی او زما خپه یخه کړه، راوه مې غسته او ډایرک مې وخوړ. وایي صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان 3 کالو پورې د کیکرو پاڼې خوړلي دي، تر 3 کالو پورې نبی علیہ السلام د ده ملګرو د ده خاندان تر 3 کالو پورې په دغې ګاټۍ کې د کیکرو پاڼې خوړلي دي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وایي داسې بولو براسته تلم، سارا ته وتم، چې وتلم، وایي داسې د اوښ یو سرمن مې په خاورو کې ولیدله چې پرته ده، هسې یو سرمن پرته ده. وی هغه مې راواغسته، خاورې مې ترې داسې ټک وهلې، وی ما وی چې دا ما چېرته لوی څیز وموندو، وی هغه مې راواغسته او کور مې په اوبو کې خوټکوله چې زرې شوه، هغه اوبه او هغه سرمن مې ګوټ کړو، تېر مې کړو. دومره د لوږې حالت و، دومره د لوږې حالت، دومره سخت کار. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان باندې به چا څه شی خرڅوم نه، ځکه د تجارت قافله چې به وي مکې ته راله که نه، نو ابو لهب به پسې لاړو، دا د نبی علیہ السلام خپل سکتره دی. ابو لهب به پسې لاړو، وی ده به ورته وي چې که د بنو هاشم څوک راشي که نه، ګورې څه شی به وله ورکوئ نه،
او کو ورکوي ورلا په ډبل قیمت په ولا ورکوي په ډبل قیمت باندې او مې یریږي چې زمونږ نه به سودا خرڅه نشي وی کو خیر د خرڅه درنه نشو هغه تاوان در لزه در کومه هغه تاوان به در لزه در کم خو د نبی رسول الله په خاندان به وسه شي نه خرڅوي نو صحابه کرام چې برالو او د کافلی والو به سودا کوله ناغي به د ډبل قیمت وي نو یو بل ته پیسې نه یو بل ته بل سودا په دوچن قیمت ورکوله ناغي به هیڅ وانه غسته واپس پلاړو تش لاس پلاړو دلته کې په مکه کې د نبی رسول الله د خاندان د قریشو چې کم خلکو په دې کې بعضی خلک داسې وو چې هغه تبتر سراتو یاره کو ارسه دی زمونږ د خاندان خلک دی یاره د ماشومان په کیسه ګناه کړی ده هغه تبتر سراتو لکه د خدیجه رضی الله تعالی عنها اورارو یو ځل د خپل ترور لره داسې د خوراک سامان اغسته و چې دا ولا وسمه زما ترور خدیجه رضی الله تعالی هم دغه غاټي کې وکنه ابو جهل چې په نظر شو کنه وینو وی ښا ته دوی نه خوراکونه پټ وړي ورګه زبستا وسره سوایي وکما نو ډېر خپه شو الته بل یو سړی ولاړو وی زما ترور الته د لوګي نمرې او زه ولا خوراک وړم د ما منه کوي هغه کس غوسه شو داسې د اوخ یو اډو کې پروت هغه راوس د ابو جهل دا سړی پیوه وی ظالمه په خپل ولم خوراک سکاک نه ورکای او چې خپل ترور له خوراک سامان وړي بیا هم نه پریدي حتی در دې پورې چې درې کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان په دغه کې بایکاټ کې تیر کړی دي چې چا به تغه په مکه کې نه کوو غم خادي سره چا نه کوله په دغه شعب ابي طالب په دغه غاټي کې پاتې کېدل بیا تقریبا 3 کاله پس د سکسانو تر سره غیر دا ظلم دی موږ نور دا برداشت نشو کولای دلته په مکه کې په قریشو کې لګ توړ پیدا شو ابو جهل وی کو په هر حالت دی بر دغه ځای نه روزینا یا به دغه ته د لوګي نمرې یا به زموږ دین ته واپس راځي دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 کاله پس خپل تر ابو طالب ته وی دا خط چې چالیک دا خط چې چالیک کړو کنده چې کوم معاهده لیکلو دا خط چې چالیک کړو دا هغه منصور ابن عکرمه هغه خو چې څنګه دا خط ولیکو دا معاهده ولیکل کنه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به هیڅ تعلق نه ساتي په هغه باندې سمدستي د الله عذاب راغی دا ګوتې شلې شوې چې دغه معاهده دغه کاغذ ولیکو دا ګوتې شلې شوې بیا ګوتو چرته کار نه دی کړی بیا لیکل نه دی کړی او دغه خط دی په خانه کعبه کې دن زوړن کړو د نبی علیہ السلام د خاندان سره چې بایکاټ دا کم کاغذ د خانه کعبه کې دن نزوړن کړو نبی علیہ السلام 3 کاله پس خپل تر ابو طالب ته وویل وی کاکا تر کوم معاهده چې دوی زمو خلاف لیکلي هغه وینو خوړلې ده پاغه کې صرف دا ټکي پاتره چې به اسمک اللهم صرف د الله نوم پکې باقی دي نور ټول کاغذ وینو خوړلې ده ابو طالب راغی د مکه چې څومره کفار هغه ټول راغونډ کړو مشرکین مکه سرداران ټول راغونډ کو وی تاسو توما وی زما وراره وی کنه چې کوم معاهده تاسو په خانه کعبه کې د نظامو خلاف ځوړند کړی ده کنه هغه وینو خوړلې ده او تاسو ته پته ده زما وراره چرته دروغ نه دی ویلي خو یو خبره درته کوم وی راځي هغه ګورو کو چرته وینو خوړلې ده خو تاسو په نه حق مونږ په حق یو به زموږ سره بایکاټ ختم کړئ او کو وینو نه خوړلی نو یقینا زما د وراره بیا دروغ وي زه بیا تاسو ته حواله کوم کو وجنه یو کار سره کوي نو د ابو جهل او دی ورته ویل دا خډيره روغه خبره ده بالکل راځي چې وی ګورو ټول روان شو په دې فیصله وشوله چې د خانه کعبه دروازې څنګه کولا وکړه کنه او خط له اورسه د خط ټول وینو خوړلې صرف دا یو ټکی پاتې چې به اسمک اللهم صرف د الله نوم باقی پاتې ټول سرونه ټیټ کړو او شرمنده شو د اخ کې زینا بیا د نبی رسول الله د خاندان سره د بایکاټ ختم شو تر و د 3 کالو پر په نبی رسول الله باندې د نبی رسول الله خاندان ته تکلیفونه تیر شوې دي په وم کالو سره دا بایکاټ شو په لسم کال د نبوت باندې دا بایکاټ ختم شو زموږ چینل المدینه در سره سبسکرایب کړئ او د غنټې بټن در سره دباو کړئ تاکي تاسو د نوي نشریات څخه په وخت سره برخمن سئ